السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو نوې ویډیو ته ښه راغلاست درته وایم. جدیو کې چې ټول جوړ اوسئ. نن زمونږ درس دی د ګرامر په باره کې. موږ څنګه کولی شو چې د فرانسوي ژبې یو فعل په خارجاري زمانه کې موږ استعمال کړو. مخکې له دې چې مطلب در سره شریک کړو، نو که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي، چینل سبسکرایب کړئ چې هر نوې او تازه ویډیو تاسو ته ورسیږي. موږ روزانه فیسبوک، ټویټر، انستګرام کې هم پوسټونه کوو. د ټویټر، فیسبوک او انستګرام او د فیسبوک پیج لینکونه به ډسکرپشن کې تاسو ته ملاویږي. که چیرې غواړئ چې فیسبوک کې پوسټونه ترلاسه کړئ، نو زموږ فیسبوک پاڼه ځان سره لایک کړئ، په ډسکرپشن کې لینک کې موجود دی. اوس راځو خپل درس ته چې زمونږ درس نن څه شی دی. مونږ مخکې وویل چې نن د فرانسوي ژبې د ګرامر په باره کې خبرې کوو چې مونږ په حال جاري زمانه کې څنګه کولی شو چې یو فعل استعمال کړو. مونږ مخکنی درس کې تشریح کړه چې مونږ په فرانسوي ژبه کې 3 ګروپه فعلونه لرو. هغه مخکنی درس کې تشریح کړه. که چیرې تاسو مو مخکنی درس نه وي لیدلی، نو په آی بټن باندې تاسو ته پیدا کېږي. په آی بټن کې کولی شئ چې مخکنی درس وربونو په باره کې چې موجوده هغه ووینئ. او په دې ویډیو کې مونږ یوازې د حال جاري زمانه کې مونږ څنګه کولی شو چې په حال جاري زمانه کې یو فعل استعمال کړو چې په فرانسوي کې ورته لو پریزون ورته وایي. مونږ څنګه کولی شو یو فعل دلته استعمال کړو. ټولو نه مخکې راځو د لومړی ګروپ په باره کې خبرې کوو چې لومړی ګروپ یعنې او اغ ګروپ چې دی، څنګه موږ په حال جاري زمانه کې کولی شو د هغې وربونه استعمال کړو. د او اغ ګروپ استعمالول په حال جاري زمانه کې، هر کله چې یو فعل په حال جاري زمانه کې استعمالوئ، نو د آخري او اغ په ځای هر یو ضمیر لپاره د هماغې انډینګ استعمالوئ. د دې معنا دا ده هغه ورب چې په آخر کې او اغ راغلی وي، یعنې په او اغ باندې ختم شوی وي، هغه موږ مخکې ویلی وو چې هغه د لومړی ګروپ پورې اړه لري. او دا لومړی ګروپ موږ څنګه کولی شو چې په حال جاري زمانه کې استعمال کړو. هر کله چې له حال جاري زمانه کې استعمالوو، نو د هر یو ضمیر لپاره د هماغې انډینګ اضافه کوو، یعنې د ایار په ځای د هماغې انډینګ اضافه کوو چې موږ دلته تاسو ته انډینګ ښیو. هر کله چې یو ورب په حال جاري زمانه کې استعمالوو، د ژو لپاره او اغ په ځای او استعمالوو، تو لپاره او اس استعمالوو، ایل ال اون لپاره او استعمالوو، نو لپاره اون استعمالوو، وو لپاره ای زد او زد یعنې ای استعمالوو، ایل ال جمع لپاره ای ان او ان تی استعمالوو. مثال په توګه راځئ چې اوس د مثال کې تاسو ته تشریح کړو. مثال په توګه پښتو ورته وایي، مثال په توګه فرانسوي ورته par exemple څه شو مانژې وایي خوړلو ته. موږ څنګه کولی شو چې دا په حال جاري زمانه کې استعمال کړو. د آخري او اغ په ځای موږ کولی شو چې د هر یو سبجیکټ د هماغې انډینګ اضافه کړو. مانژې انفینیټیو ورب دی. ژو مانژ معنا زه ډوډۍ خورم حال جاري زمانه کې. تو مانژ، ایل ال اون مانژ، نو مانژون معنی موږ ډوډۍ خورو، یعنې موږ خورو. مانژو خپل خوړلو ته وایي. وو مانژې معنا تاسو خورئ. ایل ال مانژ هغوی خوري. ایل چې دی هغوی جمع لپاره دی، نارینو لپاره. ال چې دی هغوی جمع لپاره دی، فیمینین لپاره یعنې ښځینه لپاره، یعنې ښځو لپاره. اوس راځو دویم مثال ته. دویم مثال شانتې یعنې سندره ویل. دا موږ په حال جاري زمانه کې څنګه استعمالولی شو. ژو شانت یعنې زه سندره وایم. تو شانت هغه سندره وایي. ایل شانت معنا هغه نارینه لپاره هغه سندره وایي. ال شانت هغه ښځه سندره وایي. اون شانت معنا موږ سندره وایي. اون چې دی موږ لپاره استعمالیږي خو مفرد لپاره. نو شانتون موږ سندره وایو. وو شانتې تاسو سندره وایئ. ایل ال شانت هغوی سندره وایي. دا زموږ نننی درس و. خیلی کوم چې پوه شوي یاستئ. که چیرې غواړئ چې نور درسونه یاد کړئ، نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. روزمره نوې ویډیو تاسو ته رسیږي. تر راتلونکې ویډیو په خدای مو